دا خو دومره کار به دغه کې وکړي په فیسبوک کې طالبان دومره کار وکړي په دنیا کې وپېژندل حکومت کې کار په موږ ویزه نظر ویلې چې استدار سمات یو کیم کې اړه ولې به کیم کې اړه زه دې کور ته راولم زه کور لرم زه ماجت لرم زه خو د نور دزماران غوندې نه یم جنرال سے وسنادونه بل کړي دي ګوره کیم کې ویسې ناستې ټپې به هغه خبرې نه کوه ته بل چا ته یو پلان مال راسه داسې نه ده جنرال صاحب ته اچکزی صاحب ویزا ما اخلي هر څه ورته اخلي په 2 منټه باندې ورشي په 2 منټه باندې ته ویزا ورولېږه کنه سپانسر یې کنه راواسي ما دې پاسپورت کاپي راواسي جنرال صاحب دین خو خو مقابله نشته جنرال خو څه ما ته ویني ما ته شکنځل کې ویل اخر کې دي والله کما خلقي خو نو خو ته وځ د خلقي باندې خو زه فخر کوم خو ته به د بل ما ډاګه وای په خلقي خو زه فخر کوم خو الحمدلله چې مجاهد نه یم الحمدلله چې طالب نه یم الحمدلله چې پلان ملانه یا توهین مکه وکنه کوره خبره داسې ده تاسو ما ته یو خلک ما ته تیر اوشه چې د پلچک لاندې بوم یې شي ځي ما ته راوشه په ټول تاریخ کې انجینر د خلک دي ډاکټر د خلک دي پایلټ د خلک دي چې په کروز مزایل وسته د افغانستان په ټاټه کړه شورویان مراوستي هی کاش کتی د شورویان په ټاټه کوی درای هاي والله هغه دا صحیح خبره کوي دا اوس ګورسته پوتین ته ورزور ورغله کیسې مصرف وکړي شورویان ښه خلک دي وی طالبان اول چا ښکارا کړ پر میډیا دا نه ایران ښکارا کولای شو نه صاحب چین ښکارا کولای شو نه پاکستان ښکارا کولای شو پوتین څه دا د لوګار د حاضر ولسوالۍ ده د پوتین قسم د پوتین په پلان کبل څوک دی بیا اچکزی پوتین اچکزی دی پوتین د پردانو نه توانوي پوتین اچکزی دی نه کو چای باندې حاضر ده چې دا ته د کی جی بي غړې خو ته نه مني پوتین چې دی پوتین اچکزی دی تاسو د پوتین شته مسلمان نه په دې بلانجان را سره کې جنرال صاحب داسې نه سبا ته میډیا کې وته تذکرہ به جوړ شي ولی پوتین په تذکرہ باندې فخر کوي دا ګوره پوتین افغانان ته ډېر غاټي ترام لري ولاس جماعتونه ریسیپ شروع کړي دي د دنیا غړترین د یورپ غړترین مجلس دی اوس په ماسکو کې دی د پوتین شته تاجک ده بقصه قسم په قران درته وایم د پوتین درې زامن دي هغه د نشکاره کوي دغه روسي شته چې هغه ته طلاق ورکړي ورته مسلمان نه و شاشه د تاجک د دغه څه درې بچان دي تاسو ابروز مل دي قران مجید څنګه مچ کی قران مجید څنګه ونی دغه چشنه ته ولاړ قران مجید افتتاح نه کوي نه ماجد جوړ کی لکه په خاص په بخارا کې جوړ سوی اچکزی صاحب دې کوم ټول چل لرا قران شریف چې مو چکړه صحیح سو بیا اوس بل ور په دې کې چل دی ګور دا بریک چا د بریک د کانفرنس د بریک د شرط وسو ته معلومه ده دا په تاتارستان کې وسو تاتاران څو تاتاران ټول مسلمانان دي دا د مسلمانانو په سټیج کې دی وکی په تاتارستان کې وکی په کازان کې دلته چې دی کانفرنس کوي وڅنګ ته غټ ماجد د څه لپاره چې دا مسلمانانو پر مخ سي پوتین سره خبرې کوي طالبان را سره کومه خو جوړ کړه دا هم څوړ کو نه دي دا هم وران کړی دی اوسه پاغه جوړي عبدالله صاحب راځي خبر شه جنرال صاحب دا ټرین نم غواګانو اخر جوړ کړي غواګانو به ته ودرولي جنرال صاحب دا غواګانو خبره نه کوي توهین مکه غیر سره توهین کوي جنرال صاحب ته وانت شاګردان لري جنرال صاحب جنرال صاحب ماسکو ته راولم جنرال صاحب خدا کسان چې ماسکو لته راولم ماسکو ته به ډیر قرار په ډیر عزت پیدا شاین لغه درته نه سم شاین نه ده هغه مالته ده کوم شاین د من ملګری څو او شاید په خدا کسان ته ماسکو کې ماسکو کې دا ترامپ رانیم ماته پښتون ښکاری نه دې ما هغه ته شاید نه خلاص کو صفات سره ده نه هم دا وای اوس په امریکا کې ټول مسلمانان چې دی په امریکا کې ټول مسلمانان و ټرامپ ته ووټ ورکړي ټرامپ وايي که زه رالم په هغه ورځ به د فلسطین جنگ ختم شي
دا رامي بیا په موږ حمله ونه کې وا اچکزای صاحب نه عمله هغه ستې نږدې مرګره دي خو خپل وایي دې پښتون دي د خوسې کده پکتیا دي وچې دي دا پورته دا پورته په خپل دا چې دي دا ټرمپ رنګ کو چانته معلومیږي جنرال صاحب د صدارت څخه په دا رئیس تک اسټابلیشمنت چې کې لار درکړه نه دې خدای راولي وندای چې کم ټایم د افغانستان وته خو د دبا باچین کې وته دا چې دی وته اسټابلیشمنت هغه د خلاف ټول چې دی یستکی دوی ماره د صدر نشو ری د مورال ته خبره مست اسټابلیشمنت په مسجد دی د امریکا اسټابلیشمنت دی د امریکا اسټابلیشمنت د کوم ځای زه د افغانستان د کوم ځای زه د کندهار خو افغانستان په کې د کندهار دی تاسو خو ساتل نه تا आवाज هم نه کندهار د خو پاکستان ہے نه بس شته کوم سیس نه شته کوم ما کتا کوانو نازوانی نه ته ولاړ یې زه دا به څه نو راځي چې څوک یې ستر لالا افغانه دی او دا جنرال ته مکه تا کوي چې په دې باندې بروډ ګرمو جنرال صاحب هغه ما چې دخلې وخت کې کنه هغه کې اکاډي کې یو پنجابي ډرایور چې وتا چې هغه ته غاړه کې چیرې واچول حالت ډیر خاندول ما هغه ته غاړه کې نه چې اوس دا ما ویلي د مالدات ورلنګای دا دا موټر شیشه ته چې ابل وای دې ته غاړه کې ما چې مال نه پاتې ځان دې غاړه کې نو جنرال صاحب ما بغلطه خبره نه ده کړې چې مطلب وګوره چې ځای ستا جنرال صاحب دا پاتې نه ویل توهین مکه جنرال نه دی جنرال ورته وایي جنرال صاحب دا په دا نامه چې خو به ده نو بیا به سم صاحب نامه په مبین درته وایم نه جنرال صاحب مبین صاحب پښتنه نه کومه هغه کومه پښتونخوا کې اواز څنګه کړله هغه نه اچکزي صاحب راغلی نو یار اچکزي صاحب تیز ما خبره راوړه ګوره جنرال صاحب ته یو ګروپ د ملایانو جوړ کې یو ګروپ کې کستا چارتي په خدای قسم زه ویزه درته واسم په خدای چې سويس لرا ولم ماسکو لرا دلته ش صبر او ش ژوند صبر وکړه چې ګره صبر وکړه دلته ش ژوند دی په خدای قسم چې ماسکو لګرا ولم په کورا په ماسکو کې دومره ګوډیانی د تجربه څنګه ما په ملایانو ګروپ جوړ کړ نه ستارنګ ملایان دغه ملارنګ د املا ساتي نه نور ملایان نه دا سړی چې ناسې دغه خلک راولي په قرآن په ماسکو کې هغه ډوډیاني په سهار دی په قرآن د ټول ماسکو په سره خسته خلک باندې څوک راغلي دي اچکزای صاحب د سړي چې د تاغونته بیا د ارچی شنه وړو څنګه دا وړو څه مطلب کې دی چې ارڅ وړو یعنی متا وړل ته وچته وای مثلا میخي دین وړو نه دی ولاړ نه مثال خلک ته باندې چې فخر کوي دا څه وای دین ولاړ ولې مسلمانان دي انسان د شیطان لري څنګه راته بیا ته وکړه چې ځای سره دین ناس نه پروا څنګه اور صحیح خبره کوي په قرآن پنځه درته وکم دی وای ورته ما پنځه نه څه کوم جنرال صاحب د مړکې جنرال صاحب پنځه نه جنرال صاحب فکر کوي دا څنګه زین دی لکه د خلک یا په لندن کې ناس یا په امریکا کې ناس یا په نور ځای کې ناس موږ د روسیا هغه رنګ خلک نه یو ته یو روسیا راسه سفار مالا مبین صاحب ته دا نه وایي چې دلته رشیا یا یورپ ته راشي دا یمت دا تخپل کوي دلته د تخپل رضا کوي نو خدای د ژبه نه دی ځکه خدای د ژبه نه دی ځکه دی قرآن دی بدبختان ټول دولت په لاس ورکی پیس نه پوهیږي چې موږ وسه خرازه ما سره انګلیش غږیږي دا انګلیش دی دا خو علم نه دی نه ما سره روسي غږیږي نو ساشا روسي زړه یا ساشا جرمني غږیږي را سره تاسو ته غاښین موبایل چې تاسوار کې کوډ ورینه کوي ما ته براتې څه دی په نه کوي خدا خبره ده ارڅور پاتې سونه په پوهه یو تعلیم چې ولې تیار ته څو خاطر دا تیار جنا ولې توبه خبره خو خبره ټوله دا ده چې څه په لاس ورکړي دی بیچاره کوم هغه تیار چې و خطر شو هغه یو جمهوریت و تختیدلو هغه ډیر ورخطا و تیار خطا کړل لاندې یاره زما یو خبره هیڅ کله نه یری هیڅ کله ستانه صاحب یو خبره بل ورځ وکړه چې باید کار وه دغه ته په لاس ورکړي
کار هغه چاته په لاس ورکړي چې هغه به پوهېږي خو دا خبره دغه بیچاره دا څوک نه اوري زما ښه یاد دی چې هغه پلا دا خبره وکړه چې دغه پاکستان د زموږ د هندوستان کاریډور چې دی دا لار موږ ته ولې نه راکوي بیا بیچاره یې واستوي په دغه کې کښېنوي په هغه څه بلا ورته هغه مرګ څه ورته وایي په ادبي سفاره چې دی هلته کښېنوي بیا بیچاره هلته ناست ولې دا زموږ وطن دی دا وطن باید اباد دا وطن باید جوړ دی وطن باید خلک خوشحاله وي څوک د مشر شي تاسو دنیا تر هر چاته واسي پر ملک هر سړی انشورنس لري هر سړی عزت لري احترام لري هر سړی کار لري کارخانې دي فابریکې دي شمول د عباس خالد صاحب د راځي جوړ کړ عبدالله صاحب انشورنس ته تعریف کړو کوم د لغاتونو استعمال یاره چې دا نه باید ما اچکزی صاحب سره مخامخ شو کار دم کوي من بس څه دي نه زه کار په سره تو باندې ته داس نه یم انشورنس ورته تعریف کا انشورنس زه خو ته پاره کې نه ته انشورنس زه هم نه پیژنم په پښتو کې وته یو عبدالله صاحب بیمه او دمرخ پیګه خیر کوز غواګانو کنه تناستن نه دا د غواګانو په کونه ته ځکه نه چې تا خپل ځان د اچولې دي ستنه پوهېږه په غیر د غوا بل څه نه پوهېږه ستارنګه خلک په خدای دې که ستارنګه پنځه کسان په افغانستان کې دا وطن په قرآن جوړ کړی ولې تاسو داسې خلک مخته نه پرېږدي جنرال وطن جوړ کو جنرال صاحب دا هغې ډرامې مشر یا غماني پشمار سي د اسماعیل شهید چې پکې وایي زه د 19 خو مالک یم د سکول ماسټر نه هغه رشخان دی جنرال صاحب په قرآن پېژني ما جنرال صاحب د فیسبوک د وخت سره پېژنو دا هغه ټیم چې دی به خوله تړلې وه خبرې به یې کولې دا فکر مه کوئ هغه دومره خدمت ورته وکړي و دولت په قرآن کې چا کړی دي نو دا چې اوس هغه پښتانه متل کوي وایي د زرو قدر په زرګر باندې هغه جرمېدلي دي وایي د زرو قدر پر زرګر دی خو زموږ دا خو دا بدبختي دی چې پر موږ باندې د زرو قدر نشته بدبختي دغه ده چې څوک وطن جوړوي هغه ته صاحب کمونیسټ وایي یا هغه ته صاحب خپله زرګران زر نشو پېژندلی زرګران یو نه صحیح زرګران دا خبره ده خدا اوس په خدا قسم چې کله د دولت جوړ دي زما 100% دا یقین و چې ستانکزی صاحب د افغانستان وزیر خارجه په خدا قسم ده زما 100% دا سوچ چې ستانکزی صاحب خامخا د افغانستان وزیر خارجه څومره ښه تعلیم یې کړی دی څومره ښه انګلیش وایي دا خلک موږ په وطن کې دا خلک په کار دي السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مې ټول جنرال صاحب څو غره دی خیر خراب به بعد خلک دا په شو دا کار څومره ملان نه برقرار سفار کاکا جنرال صاحب حاجي شاهین ته ټول ته سلامونه نه کوي مننه او ټول یو ته سوي وا دا زه ته کې بخیل امریکا په چای مزه ته نه کارم دا تا چې کوم تصویر لګولای دا څنګه چې جنرال در سره دا ګوره د دې سړي ډیر خلاف دی ګوره سخت مخالف یم خدا ډالر کې زوی سره نه دا د مجبورۍ نه دا مې د مجبورۍ نه لګول کوم کې باچا نه جګارز ما خبره واره جګارز خبره واره ګوره دا قطر سعودي عرب کویت دوبۍ دا ټول امریکایانو جوړ کړي دي خو ما ته ولې هغوی افغانستان چا وران کړی دی افغانستان چا ګډوډ کړی افغانستان ما ته وران کړی دی ګوره افغانستان چې دی افغانستان موږ وران کړی دی ته ورسه تاجکستان او لاړ شه ازبکستان او لاړ شه ترکمنستان ته ولاړ شه قازقستان ته ولاړ شه صبر وکړه وطن موږ خپله برباد کړی دی بدل کنه ګورئ دا تاسو وپله تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قازقستان ته لاړ شئ هغه چا جوړ کړل روسیانو جوړ کړل نه د تاجک کور بمبار کړي نه د ازبک تا کور بمبار کړي نه د ترکمن هېچا دا نه کوي بمبار بس ما استاد چې راغلی هلې بمبار یې کړ هغه د امریکا ته ورسه دوبۍ څنګه درته جوړه کړې د سعودي عرب چا جوړ کړی دي هغه د سعودي عرب پارلمنټ ته ولاړ شه په خدای دې کسان که یو څه وعده راکړي قرآن مجید یې نه دی زده قرآن مجید خو زموږ ته دې هم را جوړه کړي دا ملایان دې ناست دا ملایان دې ناست ډېره ښه خبره ده کښېنئ خو جوړ یې کړي جنګ نشته ټاک نشته شی نشته خو جوړ یې کړي موږ باید دا سوچ وکړو
ولکه زموږ امریکا دښمن نه ده. ستار کاکا زه به یو خبره درته وکم لکه څرنګه چې مخکې خپم نه سم تا وګوره مخکې ډېر بازونه کړي دي سره مخکې د افغانستان د اور سره سکروټه ګرځېدلې اوس د افغانستان ملت ډېر زیات خوشاله ده ستار کاکا دې کې ته څه یعنی موږ مطلب اشرف غنی لاره کړنن که باچا نه لروم هغه کار عملي کیږي یعنی خپکیږي ځنه کې باید هغه ویناو باچا څنګه ډاکټر مونږ نه کوي ورته نه ولې ډاکټر مونږ څنګه خود باور اچھا هغه معلوم نه دي خلک د نامه خلک بیریږي د نامه خلک او بلاش ته غواړم باچا دې چې وخت چې ګره ته خبره ما خرابه ته دغه څه پاکستان ایسای ټول اورا د شیطانت کې خدای دې بیر شي خو ځکه جنرال صاحب دا بل ورځ زمر سره لایف کې ناستم هغه توهینونه کول او دا سړی سمول غواړي نه توین باید څوک ونه کې موږ هر څنګه هرانګي وځ د الله پاسه دې د دومره شک وځ د الله پاسه دې د څومره شکار وسلو چې وځ دا میډیا موږ ټول سره جوړي اچکزی صاحب یو کار خو ډیر نور کارو کو سره دا دالان لغره درته ورکړه څه دا هم د سمبلي زي سلمون وکم په دې دوه کوم زي سلمون وکم دا دوه کور مو دام بچامل دا وطن د غرو خلاص کی دا وطن د بطیس خلاص کی من د مسعود راز دا من د فلانو ستار کاکا قسم په خدای دا جنرال صاحب خبره کوي کنه په دې خلکو د غونډ افغانانو ټټر یې خسره دا دا خلک چې ورکشل کوي دوی ګوره ټول عمر د افغانستان په بربادي کې کار کړی دا وره خو ان شاء الله تعالی تاسو یو 15 کال 10 کال پرې دی افغانستان جوړیږي بوش ولې ستار کاکا وسه ځکه مور کوه دومره ځکه مور کوه ټیم به زیات نور کوي دا خو ډېر زیات ټیم ورکړي دې سرویش کال 15 کال 2 کال نور پاتې دي 2 کال نور پاتې دي څلور درې تیر 2 نور پاتې دي دا څه په بازه تانه په پښتنه لرم کدا درې نه حسابي که جنرال صدا درې کال حسابي کني حسابي دا نه حسابي نه خپل باندې شپږ درې ستار کاکا ګوره تاسو جنرال سے ولا کلم کې تاسو پیژنئ ټاک اخر ته ورسېږي بیا راځو